مونږ کومه پوښتنه له 240 تقسیم 7 سره حل کولی شو. دلته مونږ ته درې حالتونه راکړل شوي او راته وایي یو ځواب په نښه کړئ. تاسو ویډیو ودروئ او د دې سم ځواب پیدا کولو کوښښ وکړئ. ښه راځو مونږ ته وایي چې 240 تقسیم 7. راځو مونږ دا هر یو حالت ګورو. صمد 240 چاکلیټونه په خپل بکس کې لري. دلته خپل بکس کې لري. هغه 7 دانې ترې خپلو ملګرو ته ورکړل. صمد اوس 100 چاکلیټونه لري. دا حالت خو مونږ سره د منفي حالت دی. مونږ سره 240 چاکلیټونه وو، دې نه یې څو کم کړل؟ 7 دانې ته کم کړل او ملګرو ته یې ورکړل. دلته د تقسیم دی او دا د منفي دی. دا حالت دا سم نه دی. بي حالت کې راځي وایي جمیله 7 پاکټه ژاولې لري. نو 7 پاکټه، اوس په هر پاکټ کې 240 ژاولې دي، نو جمیله ټولې 100 دانې ژاولې لري. دا د ضرب حالت دی. 7 پاکټه دي، هر یو کې 240 دي، نو ټولې به 100 ژاولې شي. دا هم سم نه دی. جیم حالت ته راځو وایي لیلا په یوه اونۍ کې 240 دقیقې منډه وهلې. هره ورځ یې مساوي دقیقې منډه وهلې وي، نو لیلا به هره ورځ 100 دقیقې منډه وهلې وي، نو ټوله منډه ده 240 دقیقې. که هره ورځ یې مساوي منډه وهلې وي، نو هره ورځ چې مساوي منډه ووهي، موږ سره اونۍ کې 7 ورځې دي، نو 240 تقسیم 7 راځي. 240 تقسیم 7 دا مونږ ته مساوي ځواب راکوي. څومره؟ په هره ورځ کې 100 دقیقې منډه یې وهلې ده، نو 240 تقسیم 7 مونږ ته همدغه افاده لاسته راغله. نو په دې سره مونږ دا دریم حالت حل کولی شو. دا مونږ په نښه کوو. راځو یو بل مثال کارو. دلته مونږ ته وایي چې غلغله 21 نانځکې لري او هغه په یو بکس کې 3 نانځکې اچوي. ښه، نو 21 تقسیم 3 افاده مونږ ته څه شی راښیي؟ نو تاسو دا ویډیو ودروئ، دې حل کولو کوښښ وکړئ. ښه، راځو مونږ پیل کوو چې مونږ سره 21 نانځکې دي او په هر بکس کې 3 دانې نانځکې اچوي. نو مونږ لرو چې 21 دانې تقسیم دا مونږ سره 3 د دریو څه شی دي؟ ګروپونه دي. هر ګروپ کې په هر ګروپ کې څو نانځکې دي؟ 3 دانې تقسیم 3 په هر ګروپ کې، 3 په هر ګروپ کې. دا به مساوي کېږي له څه شي سره؟ نو دا مونږ ته راښیي چې 100 ګروپونه کېږي. 100 ګروپونه کېږي. نو 21 چې مونږ په 3 باندې تقسیم کړو، مونږ ته د ګروپونو تعداد راښیي. نو ځکه دلته مونږ راځو د ګروپ مونږ په بکس سره ښودلی، دا د بکسونو شمېر شو. په هر بکس کې د نانځکو شمېر هغه خو مونږ ته دلته ښودل شوی چې څو دی؟ 3 دی. او د ټولو نانځکو شمېر مونږ ته مخکې نه ویل شوی چې 21 دی. نو د بکسونو شمېر مساوي دی ټولې نانځکې تقسیم د 100 ګروپونه چې وي. مونږ سره د 3 ګروپ دی. یو بل مثال کارو. دلته وایي سنګر، ببرک او ماریا د 12 دانو ککاونو یو بکس په خپل منځ کې مساوي ویشي. کومه افاده مونږ سره د هر ملګري د ککاونو د شمېر په پیدا کولو کې مرسته کوي؟ ښه، تاسو ویډیو ودروئ او دا پیدا کړئ. ښه، راځو مونږ ته وایي چې څو دانې ککاونه دي؟ 12 دانې. 12 دانې ککاونه دي. دا مونږ ویشو مساوي برخو باندې ویشو. څو کسانو باندې ویشل کېږي؟ مونږ سره یو سنګر دی، دوهم ببرک دی او دریم کس ماریا ده. نو مونږ لیکو چې دا تقسیم 3. نو دا تاسو کولی شئ د دې ځواب لاسته راوړئ، خو هغې ته اړتیا هم نشته دی. مونږ نه ځواب دا غوښتل شوی و چې کومه افاده مونږ ته ښیي. نو 12 تقسیم 3 دا یوه افاده مونږ ته راښیي. دا مونږ ته دا ښیي چې د هر ملګري ته څومره ککاونه رسېدلي. نو 12 تقسیم 3. ښه، 3 تقسیم 12 خو سم نه دی، ځکه مونږ سره 3 ککاوه نه دي او نه مونږ سره 12 کسان دي. او دا هم سم نه دی ځکه چې مونږ سره 12 ککاونه دي، خو کسان مونږ سره 2 نه دي، 3 دي.